زمونږ د ننني پروګرام کوربه چې کوم دی زمونږ د کور چا په کور کې چې مونږ راغونډ شوي یو د شیر اسلام ورور د طرفه تاسو ټولو ته په خیالي او مستري مشارکت راشي. تاسو ولیدل چې نننی پروګرام یا د اورېدو غونډې محفل مونږ دلته کې د پښتونخوا نه راغلی زمونږ زلمی سندرغاړی ظفر اقرار د ده په درناوي کې کړو او مونږ غوښتله چې د پښتو د موسیقۍ یو داسې ماښام وکړو چې داسې درانه درانه خلک ورته راټول کړو او دنیا ته وښیو چې زمونږ د پښتنو د موسیقۍ کم رنګ دی او کم خوند دی او ظفر اقرار ډېر خوشقسمته سړی دی چې داسې درانه درانه مشران ورله راوړل هغه یې واورېدو نو دا ستا لپاره ډېر د اعزاز او ډېره درناوي خبره ده او یقینا ده چې اوس په کار هم داسې چې سړی داسې قسمه محفلونه را جوړ کړي په ټوله دنیا کې د یوې پښتنو ته یوه ګوته چې نیولی کېږي هغه دا ده چې دلته کې کومې کلچر شوګانې کېږي او هغې د پښتنو په کلتور او د پښتنو په ثقافت او د پښتنو په تاریخ باندې یو ډېر غلط اثر وغورځو. پکار ده چې دا قسمه پروګرامونه زمونږ کوم فنکاران دلته کې راشي مونږ دا قسمه پروګرامونه جوړ کړو یو خو دې سره زمونږ چې کوم فنکاران ملګري دی مو سره افزایي کېږي زمونږ ژبه زمونږ کلتور دا به مو سره په مخ کې ځي او دا داسې اسانه خبره ده هم نه زمونږ دا ژبه زمونږ دا وطن زمونږ دا خاوره زمونږ او ستاسو مشرانو 6,000 کاله د هر دشمن هر ترخګر هر یلغګر هر حملاور نه مونږ او تاسو نه بچ ساتلې ده او 6,000 کاله دا ژبه دا کلتور او دا تاریخ زمونږ او ستاسو پورې رسېدلی دا زمونږ او ستاسو په چا احسان نه لري فنکارانو دا زمونږ او ستاسو قومي ذمه داري ده چې مونږ به د خپله ژبه هم پالو د خپل فنکاران د خپل شاعران د خپل ادیبان دا به هم را ژوندي ساتو نو پکار ده چې دا قسمه پروګرامونه جوړېږي زه خو په خصوصي توګه د فاروق صاحب ډېر مشکور یم چې راغی په خپل راتګ کې دې پروګرام ته ښکلا راوبخله او د شیر اسلام ورور یو جهان مننه چې شکر دی چې د هغه دا کور او د هغه دا ځای و چې مونږ پکې راجمع شو او د پښتو د ثقافت او د کلتور په څیر هم دا پروګرام را جوړ کړو ستا ډېره ډېره مننه او زه هم غواړم چې یو څو شعرونه تا ته زمزمه کړم تا هم کور ته راغلم زما سایل صاحب وایي چې زما په زړه کې به د دې دنیا تصویر څنګه وي زما په زړه کې به د دې دنیا تصویر څنګه وي زه د روک جانان دوران کور دروازې ته ناست یم زما په زړه کې به د دې دنیا تصویر څنګه وي زه د روک جانان دوران کور دروازې ته ناست یم او خپې مې ترې لاړې شي خو زړه مې نه ځي روح مې نه ځي خپې مې ترې لاړې شي خو زړه مې نه ځي روح مې نه ځي سوړ غري ته ورانې استانې ته ناست یم او د خپل وطن ښکلي مې ټول په زړه راوورېږي دا شعر تا ته د خپل وطن ښکلي مې ټول په زړه راوورېږي چې ستا په شونډو غږېدلې ترانې ته ناست یم د خپل وطن ښکلي مې ټول په زړه راوورېږي چې ستا په شونډو غږېدلې ترانې ته ناست یم او زه خپل روک شوی اواز بیرته اورېدل غواړم زه خپل روک شوی اواز بیرته اورېدل غواړم زه د سایل د ژوندون نوې ترانې ته ناست یم